واقعا ډېرې دردونکې او هغه څه چې خلکو بیان کړله یو درد پکښې و. واقعا دا خلک نو ډېر ودردېدله. څه وخت مخکې داعش پر دې سیمې باندې حمله وکړله. څه وخت مخکې داعش دغه سیمه البته د ستونزې سره مخ کړله، د خپل کورونو نه اواره شول، کورونه یې پرېښودل، ځینې کسانو خپل اولادونه له لاسه ورکړل، ځینې کسانو داسې شول چې ډېر مال و جایداد یې له لاسه ورکړ. خو اوس چې داعش د دې سیمې څخه پورته شوی دی غرونو ته، او همداراز اوس نو دغسې په داسې پیښو باندې غواړي دغه خلک ویرجن کړي، غمجن کړي. د دوی سره یوازې ننګرهاریان نه بلکې د ټول افغانستان وګړي د ویر پر ټغر باندې ناست دي. که اوس په شمال کې دی، جنوب کې دی، په هره برخه کې خلک ویر کوي په همدې اړه باندې چې دلته په یو مسجد کې په لسګونو کسان، تقریبا 80-80 کسان په شهادت رسیږي، او همداراز د دې ترڅنګ لسګونه نور کسان ټپیان کېږي. پر دې موضوع که هر څومره خبرې وکړو، هر څومره غم شریکي وکړو، بیا هم کمه ده. خو الله دې په هیواد کې سوله، امن دایمي کړي، او همداراز تر څو موږ وکولی شو چې هرې برخې ته په ازادانه ډول سره ورسېږو. موږ د ورزش له لارې، د بېلابېلو برخو له لارې د افغانستان خلکو ته مسکا ورکړو، او همداراز د هغوی پر شونډو باندې مسکا خوره کړو. اوس هم د افغانستان پر شپږیزې باندې غږیږو. شپږیزه هم پای ته ورسېدله. دا چې کپ چا ویوړ، ځینو ته پته وي، ځینو ته پته نه وي، او همداراز پر ځینو نورو مسایلو باندې د البته کرکټ چارو مبصر هارون اشنا را سره یو ځل بیا میلمه دی. غواړو چې د دوی سره پر همدې شپږیزې باندې او د افغانستان پر روانو لوبو او اوسنیو لوبو چې په نورو هیوادونو کې روانې دي یا هم ترسره کېږي یا هم ترسره شوي وي، پر دې موضوعاتو له هارون اشنا سره غږېږو. اشنا صاحب ستړي مه شئ او سهار مو نیکمرغه. مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. زه هم په خپل وار سره د مشرانو جرګې تلویزیون کارکوونکو ته او د مشرانو جرګې تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، په دې هیله چې دوی به هم روغ او جوړ وي او د صحت په کلیو کې به پټ وي. د دوی هم سهار په خیر. ډېره مننه. له تاسو نه هم خوشحاله اوسئ. بیا هم ستاسو سره په خپرونه کې قربان دي. اشنا صاحب پر شپږیزو راځه لومړی وغږېږو چې شپږیزې کپ چا ویوړه، او همداراز دغه لوبې څه وخت پیل شوې او څو لوبې وې؟ که څه هم مخکې مو یاده کړې وله، خو یو ځل بیا هم که یاده وشي. شپږیزه کرکټ لیګ ووایم چې اتله لوبډله هغه لوبډله چې په 2014 کې دغه د شپږیزه کرکټ لیګ کپ یې ګټلی و، جایزه یې ترلاسه کړې وه. میسینک لوبډلې دغه وګټلو، یو ځل بیا یې وګټله دغه لوب، یو ځل بیا دوی وکولی شل چې د شپږیزه کرکټ لیګ اتلولي چې دغه خپل ځان په نوم ثبت کړي. د دې مشري چا کوله؟ د دې مشري محمد نبي ساحل ساحل بالکل یقینا یو کامیابه لوبډله د پی ایل کې هم د البته د مو زون لپاره زما په بلخ زون لپاره دغه اتلولي ترلاسه کړې وه. همدغه شانتې محمد نبي صاحب یو ځل بیا په خپله لوبډلې مشرۍ کې وکولی شول تر څو د وزیرزي میسینک لوبډلې لپاره دغه اتلولي د خپل د ځان په نوم پای ته ورسوي. یقینا دغه شپږیزه د نورو شپږیزو سره یو څه نه څه توپیر و، لیکن زه به دومره وایم چې په 2019 کې راشد خان د شپږیزې اتلولي ترلاسه کړې وه. د ده په لوبډلې مشرۍ کې دغه جایزه دوی ترلاسه کړې وه. باندې امیر خمرانو په 2019 کې، په 2018 کې ووایم چې متاسفانه ترسره نه شوله، او دغه د 2019 2 کاله وروسته بیا هم دغه شپږیزه کرکټ لیګ ترسره شولو د میسینک په بریا سره پای ته ورسېدلو. تېر شپږیزه کې هم ډېر خلک راغلي وو، خارجي لوبغاړي وو. په دغه شپږیزه کې که څه هم د ګوتو په شمار 2-3 لوبغاړي راغلي وو، ځکه کرکټ بورډ لوبډلو ته ویلي وو چې که چېرته تاسو غواړئ چې روی غواړئ، خورای ولئ، او که چېرته نه غواړئ پروا نه کوي، ځکه امنیت هم دلته په افغانستان کې سم نه و. نو په دې وجه باندې کرکټ بورډ هم اکثره دوی ته ویلي وو چې اول خو ورته ویلي چې مه یې راولئ، په وروستیو کې بیا دوی ته ویل چې که چېرته هر څوک غواړي چې راولي، دوی کولی شي چې خارجي لوبغاړي راولي. خارجي لوبغاړي هماغه لوبغاړي وو، یو د ګمپل په نوم و، خدای مې دې نه غلطوي، او بل برینډن ټایلر و،
او همدغه شانتې چتار او دغه درې خارجي لوبغاړي وو د قدر څنګه او مبصر وو. نور هغه د تلویزیون د کیمرې لپاره بعض د هند هغه کارکوونکي همکاران راغلي وو په دغه شپږیزه لیګ کې دوی هغه خپل هغه دندې وظیفې اجرا کولې. شپږیزه لیګ یقینا ډېر یو ښه لیګ و او د شور او د ولولو یو ډک لیګ و. بس ووایو چې شکر الحمدلله بس ښه ډول سره ترسره شولې، ډول سره پای ته ورسېدلو. په دې کې بیا غوره لوبغاړي وو، ډېرو منډو کوونکو ته ډلې ورکړل شولې. اول به زه دا درته وایم چې کله د شپږیزه کرکټ لیګ وروستی فاینل لوبه وه او سیمی فاینل و، سیمی فاینل کې هم ډېر خلک راغلي وو. په اولو شیبو کې خو په اولو 2 ورځو کې خلک ډېر زیات راغلل. هلته ټیکټ هم فري وو. کرکټ بورډ اعلان وکړلو چې ټیکټ فري دی، بغیر له ټیکټه خلک کولی شي چې راشي دلته ګډون وکړي او د ملي اتلانو لوبې له نږدې نه وګوري. د 2 ورځو نه وروسته بیا هم ټیکټ ولګېدلو، مینوال یو څه نه څه کم شول او هغومره وسلوان به یې نه درلودلو چې هغوی هم کریر مصرف کړي د ولایتونو نه راشي. ټیکټ څو ولو؟ ټیکټ 100 افغانۍ و. دغې وروسته کله چې ټیکټ اول خو مفته و، خلک ډېر زیات راغلل. نو کله چې بیرته بیا ټیکټ ولګېدلو و د یو څو لوبو کې مینوال بیا هم کم شول، ځکه هغوی چې د ولایتونو راځي دلته بعضې خلکو چې اتاقونه یې نیولي وو د نور ولایتونو نه راغلي وو، هغه مصارف د ټیکټ مصارف داخل کې ډوډۍ نور مصارف ډېر زیات راتلل. نو ځکه په دې وجه باندې دغې وروسته که څه هم د خویندو نه هم ټیکټ هغه د ټیکټ پیسې اخیستل کېدلې. وروسته بیا هم کور ودان د کرکټ بورډ رئیس اعلان وکړلو چې ټیکټ د دوی لپاره باید مفت وي، خویندو لپاره تر وروستیو شیبو پورې ته، یعنې په کله چې وروستی فاینله پورې ټیکټ پیسې د خویندو نه وانه اخیستل شولې. کور ودان یو نیک اقدام یې وکړلو. همدغه شانتې بیا د فاینل په ورځ باندې 100 روپۍ ټیکټ، 1.5 افغانۍ ټیکټ و، هغه کې وای پي ټیکټونه وو چې 300 افغانۍ، حتی دا چې بعضې ټیکټونه 1500 افغانۍ پورې هم وو چې هغې کې بیا یو خاص ځانګړی ځای و. ځینې کسان هم همدې ټیکټونو موضوع یاده شوله چې درغلي هم روانه وي، کاپي ټیکټونه هم خرڅېدله په ښار کې، ځینې کسان یې د ستونزو سره مخ کړی وه. دا خبره څومره حقیقت درلود؟ تر اوسه پورې خو ما داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دا خبره څومره رښتیا ده یا دروغ ده چې کاپي ټیکټونه په بازار کې خرڅېدل. خو کرکټ بورډ د بورډ دروازې مخې ته چې ما په خپلو سترګو ولیدل، هغه موټرونه ولاړو، هغه د موټر په ډلو کې هغه ټیکټونه خرڅول، هلته کتارونه ودرېدل او دوی ته بیا ټیکټونه ورکول. سیمی فاینل په ورځ باندې 50 افغانۍ ټیکټ، 100 افغانۍ ټیکټ و. هغه ورځ هم کراوډ خلک ډېر زیات راغلي وو. د فاینل په ورځ به زه دومره وایم چې په 2019 کال کې هم دومره غټ کراوډ، دومره غټ تماشچیان نه وو راغلي لکه څومره چې په دغه 2019 خو که چېرته ټیکټ نه وای زه یقیني وم چې دې نه به هم زیات کسان راغلي وای. په دې کې هم هېڅ ځای نه و، هغه کرسیو کې چوکیګانو کې هېڅ ځای نه و چې مینوال تماشچیان دوی ناست وي. هغه په کرسیو کې ټول ولاړو، د پنجرو شاته ولاړو، په ولاړو باندې. حتی هغه چې د خویندو لپاره کوم ځای جوړ شوی و دوی هم په ولاړه وي، په پښو باندې ولاړې وي. یعنې کم ځای کې چې هغه د پیدراو لپاره ځایونه جوړ شوي د کټرو شاته ټول مینوال همدغلته ولاړو. که چېرته ټیکټ هم پرې وی بیا هم ځای نه و، چې ځای هېڅ ځای نه و. حتی دا چې ټیکټونه هم د فاینل په ورځ ختم شول، خلک هم د باندې ولاړو. هغې وروسته نه پوهېږم چې دوی وروسته بیا ټیکټونه چاپ کړل، خلک هم همدغه شان منتظر وو. یو څه نه څه ناوخته شو په دوی باندې، هغه لوبه یو څه تېره شوې وه. وروسته بیا اجازه ورکړل شوله چې ټیکټونه ختم شوي، باید مینوال لوبغالي ته راپرېښودل شي. نو هغه بیا لوبغالي ته هم راپرېښودل شول. حتی دا چې د فاینل په وروستۍ برخه کې کله چې مسینک 2 باله 2 منډې په کار وي، نو په هغې باندې 15 بال باندې 19 شلم اوور په 15 بال باندې هغه شاټ ولګېدلو. نو ټولو مینوالو راودنګل لوبغالي ته. هغه د کنټرول دوی نشول کولی چې هغه کنټرول کړي. امنیتي ځواکونه هم زیات راغلي وو. یعنې د دوی هغه مینه، د دوی هغه جذبه، اکثره ما ته مینوالو په مسنجر کې دوی مسیجونه رالیږل چې مقصد مونږ نه غوښتل چې دغه شان کار وکړو، دغه زمونږ مینه، زمونږ جذبه وه چې په کټرو باندې راواوښتلو. مونږ یوازې غوښتل چې دوی سره یو عکس واخلو.
اکثره چې دوی سرما نه وه پوره شوې تصویران نه مې واخیستي د بعضو نه هغه موبایلونه پکې ورک شوي وو دوی هغه مینه هغه یو جذبه وه په لومړیو کې څه هم 154 ټارګېټ د راشد خان لوبډلې وټاکلو د اسمنه د میسینک لوبډلې په وړاندې نو دوی په دې کې ډېره ښه لوبه چې وکړله 240 منډې نورلیزه دران بیا وکړلې په دویم بیټینګ کې او د هغې تر څنګ احسان منګل چې 25 منډې وکړلې محمد نبي 10 منډې وکړلې 30 منډې بیا رحمان الله ګربز وکړلې یعنې تقریبا په 4 وکټو ماتې ورکړله دغه دوی غوښتل چې په دغه 8 وکټو باندې امیر خمارانو ته ماتې ورکړي خو په وروستیو کې 12 باله پاتې وو 12 منډې پکار چې په هغې کې د دوی وکټې وغورځېدلې او دوی یو څه نه څه د مشکلات سره مخامخ شول میسینک لوبډله او لوبه لا هم په زړه پورې شوله ډېره زیاته جالبه شوله دغه لوبه په دې کې غوره لوبغاړي هم موجود د بیټینګ په برخه کې د بالینګ په برخه کې په هغې کې نورعلي زدرانو چې 354 منډې ترلاسه کړلې دغه شپږیزه کرکټ لیګ تر ټولو غوره بیټسمین همدغه ونومول شول چې ډېر زیاتې منډې او کپ هم خوست ته ویوړل شو فکر کوم بالکل خوست وړل شوی دی هلته جشن پې ترسره کېږي دغې په اړه به هم بیا خبرې وکړو او دلته به زه دغه کم غوره لوبغاړي چې څوک جایزې ورکړل شوي دي په دې کې په دویم پوزیشن کې 351 منډو کې جاوید احمدي و چې 351 منډې کړې وې او په دریم قدم کې کریم جنت 319 منډې کړې وې او دغې سره څنګ کې څلورم پوزیشن کې ابراهیم زدرانو چې 208 منډې کړې وې او پنځم پوزیشن کې اصغر افغان چې 254 منډې کړې وې همدغه شانتې د بالینګ په برخه کې نجات مسعود چې په شپږو میچونو کې 11 وکټې ترلاسه کړې وې همدغه شانتې امین احمدزي 9 وکټې مجیب الرحمن همدغه شانتې وقار سلیمان خیل چې 10 وکټې ترلاسه کړې وې یعنې هغوی نجات مسعود د شپږیزه کرکټ لیګ تر ټولو زیاتو وکټو اخیستونکي اعلان شول هغوی ته هم جایزه ورکړل شوله او د هغې تر څنګ د ایمرجن لوبغاړی چې ایمرجن لوبغاړی اعلان شول هم نور احمد لکنډوال ځوان لوبغاړی او د انډر 16 نه راغلی او 14 کلن نه راغلی او یقینا چې یو ځوان لوبغاړی دی نوی لوبغاړی دی نوی استعدادونه بیا هم رابرسېره شول د دې تر څنګ د سټایلش لوبغاړی هم البته رحمان الله ګربز چې هغې ته جایزه ورکړل شوله او د ټول سیریز دغه لیګ غوره لوبغاړی هغه هم البته کریم جنت و چې هغې ته جایزه ورکړل شوله چې په ټولو پوزیشنونو کې فیلډینګ کې په بیټینګ کې په بالینګ کې په دغه پوزیشنونو کې ډېر ښه لوبېدلی و نو په دې وجه باندې دته د دغه سیریز او د دغه لیګ جایزه ورکړل شوله همدغه شانتې یو به دا هم ووایم چې دغه شپږیزه لیګ د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ډېر ښه و همدغه راشد دی همدغه مجیب دی همدغه زیرخان پختین دی چې د شپږیزه سیالیو له طرفه افغانستان ملي لوبډلې ته 19 کلونو ته A ټیم ته دغه لیګونو ته د لیګ له طریقه دوی همدغه پرمټونو ته لاره پیدا کړې ده نو دغه د نور احمد لکنډوال چې نوی استعداد دی همدغه شانتې نور لوبغاړي دي عمران جنت یقینا چې یوه لوبه کې ډېره ښه لوبه وکړله 115 نسودلې منډې وکړلې جاوید احمدي و چې په یوه لوبه کې 119 منډې وکړلې او د هغې تر څنګ کریم جنت یو هغه لوبغاړی و چې تر اوسه پورې تقریبا په د شپږو لیګونو کې کم بیټسمین نه و توانېدلی چې 120 منډې ترلاسه کړي تر ټولو ښه لوبه یې چې وکړله په یوه لوبه کې هغه هم کریم جنت و چې په د شپږیزه کرکټ لیګ په تاریخ کې 120 منډې وکړلې موږ د همدې شپږیزې نه کولی شو چې ملي لوبډلې ته کسان ور وپېژنو یعنې دغه د دې لیګ هدف هم یو همدا یې چې استعدادونه پیدا کړي د ملي لوبډلې لپاره بالکل ما هم وړاندې هم ما ویلې چې شپږیزه لیګ د افغانستان کرکټ بورډ لپاره یو طلایي چانس د هغه لوبغاړو لپاره دی چې دوی راځي دوی هغه خپل استعداد خپله وړتیا ښایي لکه څنګه چې ما یو نجات مسعود هغې وکولی شول چې 11 وکټې ترلاسه کړي تر ټولو بلرانو کې یو غوره بلر حساب شي 11 وکټې په میچونو کې لوړه خبره ده او د هغې تر څنګ نور احمد لکنډوال یقینا چې یو ځوان لوبغاړی ده حتی چې تقریبا 15-14 کاله عمر لري خواوشا او په دومره غټ لیګ کې د ملي لوبغاړو هغه وکټې ترلاسه کوي نو دا د افتخار ځای دی چې
دویم چینمن بالر مونږ پیدا کړو لکه څنګه چې زهیر خان پښتین دی او وقار سلیمان خیل هم یو ښه بالر دی سلوت پچونکی دی. همدغه شانتې په T20 کې زمونږ لوبغاړي د بالینګ په برخه کې، د بیټینګ په برخه کې، د فیلډینګ په برخه کې همدغه شانتې د دوی هغه سټیمنا ټول هر څه وکتل شول. نو انشاءالله په 20 ورځې فارمټ کې د افغانستان ملي لوبډله به نور مشکلات ونه لري. په وروستیو کې هم بعضې ورزشي خبریالانو له دوی څخه هغه پوښتنې وي چې راشد خان او نبي او اصغر څخه د نورو لوبغاړو څخه چې لکه څنګه چې په 2019 کال نړیوال جام کې بعضې هغه غلطیان یا هغه ضدونه او هغه د دوی ترمنځ هغه بې اتفاقي موجوده وه. دوی ژمنه وکړله چې موږ به په ایشیا کپ کې د روان ایشیا کپ چې کوم دی همدغه شانتې دوی د ویسټ انډیز سره چې کومې لوبې لري داسې نورې لوبې چې لري دوی دغه ژمنه وکړله چې انشاءالله موږ په راتلونکو لوبو کې یو اتفاق به اوسو، موږ به یو اتحاد اوسو. انشاءالله دغه کمې هیلې چې مینوال زموږ لپاره لري نو دغه دې باندې به موږ خاورې وانړو. انشاءالله هغه باور چې مینوالو له لاسه ورکړی دی هغه به بیرته ترلاسه کوي په همدې لوبې کې. نو بدیله چې دوی په دې باندې عمل وکړي. دغه لوبې چې په دوبۍ کې شروع کېږي دا څنګه څه ډول لوبې دي؟ دې په اړه کلان معلومات راکړئ. T10 لوبې دي. T10 لوبې هم یو څو ورځې بعد شروع کېږي. په هغې کې 10 افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لوبې په هغې کې محمد شهزاد دی که څه هم یو کال بندیز پرې لګېدلی و خو هغه یې کولی شي په خارجي لیګونو کې ولوبېږي، نه د افغانستان داخلي ټیم کې نشي داخلي ټیم کې هم نشي لوبېدلی. اما دا چې هغه سفرونه چې افغانستان لري نورو هیوادونو سره لوبې کوي په هغې کې هم نشي لوبېدلی. نو هغه البته خارجي یا شخصي لیګونه چې دی په هغې کې دی کولی شي ولوبېږي. شهزاد دی او زهیر خان پښتین دی، نجیب الله زدران دی، همدغه شانتې نور هغه ځلانده ستوري دي چې ټول درته اخلم تقریبا 10 کسان دي. هغه په T10 لیګ کې دوی برخه لري او دوی پکې واخیستل شول. دا یو ښه زیری دی چې په دومره غټ لیګ کې چې هغې کې زموږ افغان 10 لوبغاړي اخیستل کېږي، دا د فخر یو د ویاړ ځای دی. یعنی اکثره ډېر لوبغاړي چې په دغه لیګونو کې نه اخیستل کېږي، خو یوه خبره دا ده چې افغانستان دلته 2 مقام لري په 20 ورځو لوبو کې مخکې دی، وړاندې دی. نو ځکه په دې وجه باندې په 10 ورځه لیګ کې اکثره افغان لوبغاړي وو چې هغوی ته موقع ورکړل شوله. او بله دا چې افغانستان په دغه 2019 نړیوال البته بعضې هغه لوبې لري د نورو نړیوالو ټیمونو سره ووایم چې هغې کې ویسټ انډیز ده. د راتلونکي نومبر په 4 تاریخ باندې دوی اوله 15 ورځې لوبه لري، ورپسې دویمه، دریمه، درې 15 ورځې دي، درې 20 ورځې لوبې دي او یو ټیسټ لوبه ده چې افغانستان د ویسټ انډیز سره لوبې لري. همدغه شانتې 19 کلنې هم لري او ایمرجنټ ټیم هم لري، الیف ټیم هم لري. او دغه ټیمونه دي چې دوی په همدغه راتلونکي میاشت کې دوی ټورونه لري، سفرونه لري. دوی همالته 19 کلن دغه لوبې به چېرته وي، کوم ځای کې به وي؟ 19 کلن همدغه شانتې پاکستان د هندوستان د دغوی ترمنځ هغه لوبې دي چې ترسره کېږي. به همدغه شانتې یو بل 19 کلنه ټیم ده چې 13 ورځې چین ته ماتې ورکړله په 10 وکټو باندې. د افغانستان او پاکستان او د چین ترمنځ د پوهنتونونو ترمنځ بالکل د پوهنتونونو ترمنځ دغه سیالۍ دي چې د چین په قربتوب باندې ترسره کېږي. دوی د چین سفارت د افغانستان کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړله چې دوی خپله لوبډله مالته واستوي. تقریبا یو څو ورځې وړاندې زه مالته کرکټ بورډ کې وم چې هغه لوبډله لاړله، نتیجه یې نن ښه وه. پرون هم ډېره ښه نتیجه ورکړله چې دوی په 10 وکټو باندې د چین لوبډلې ته ماتې ورکړله. پاکستان د افغانستان د چین د 3 لوبډلې دي چې دوی په چین کې لوبې ترسره کوي. او همداراز د مخکې مو یاد هم وکړله د افغانستان راتلونکو لوبو ته به څومره هیلهمندي وي د خلکو چې دا لوبې به په ښه ډول سره ترسره شي. که څه هم خپلو البته کرکټرانو هم دا یاد وکړله چې موږ به هغه بې اتفاقي نه لرو، خو څومره خلک باور ورباندې کولی شي، اعتماد کولی شي؟ 13 پنجشنبه موږ هغه خبري کنفرانس کې ناسو، لطیف الله سنګزی و، همدغه شانتې چیرمین صاحب یوسفزی صاحب و، فرحان یوسفزی و، هغوی هم دغه خبره وکړله. بعضې هغه ورزشي خبره چې له دوی څخه پوښتنې کولې، موږ له دوی نه پوښتنې کولې. دوی هم همدا خبره یاده کړله چې انشاءالله په دې باندې موږ ډېر زیات کار کړی دی. کله هم چې لوبډل مشر ټاکل کېدلو نو موږ ټول لوبغاړي راټول کړل. هغوی په همدغه راشد باندې ګوته کېښودله چې همدغه راشد کولی شي تر څو په ټیم کې بې اتفاقي ختمه کړي او موږ د لاس لاندې وچلېږو، د لاس لاندې کار وکړو، د خبرو ومنو.
نو راشد خان هم له موږ سره کول وکړلو کله چې موږ له دوی سره یو میټینګ درلودو غونډه هم یعنې مشري به راشد خان پر غاړه لري. بالکل د راشد خان په غاړه وي. راشد خان هم دا خبره وکړله چې په 2019 نړیوال جام کې بیا هم موږ ښې لوبې وکړلې، خو د هغې تر څنګ بعضې هغه شته ستونزې چې وي هغه انشاءالله حل شوي دي. نو راتلونکي ایشیا کپ کې هم ویسټ انډیز سره په دغه لوبو کې به انشاءالله یو یونایټډ اوسو، یو اتحاد به اوسو. انشاءالله دغه غلطیانې به بیا نه تکراریږي او موږ به خپلو هغه د مینوالو کمې هیلې چې دي هغه هیلې به په حقیقت سره بیرته هغه راژوندۍ کوو. موږ به انشاءالله خپل ټیم کې ډېر بوغري اوسو. واقعا. او د شپږیزې په اړه باندې یو پوښتنه پاتې شوله چې دغه کپ نن فکر کوم چې تېره ورځ دغه ته خوست ته وړل شوی دی. بالکل د فاینل ګټلو مخکې دغه خبره همدغه وزیرزي میسینک همدغه شانتې هغه سپانسر کړې وه. دوی دغه خبره کړې وه چې کله موږ دغه لوبه وګټو، فاینل لوبه وګټو، نو انشاءالله موږ به دغه جشن خوست ته وړو، جشن به پې ترسره کوو. خوست کې حکیم تڼیوال هغه نړیوال شو. حکیم تڼیوال پارک کې نن ماسپښین بعد 2 بجې هلته جشن دی، دغه کب هلته وړل شوی دی. او پرون ملکي پروازونه هم هلته پیل شول او فکر کوم لومړی پرواز د دوی لاړله. بالکل شاید هماغه پرواز کې تللي، خو زه معلومات نه لرم، امکان دی ولري ځکه حلیم پیدایي صاحب د خوست ولي هم دا خبره په ما ورځ وکړله چې که چېرته دوی هم کپ وګټي. بعضې څه خبرې شوي دي چې کیدای شي په دغه پرواز کې د دوی سره هم هماغلته سفر وکړي، لاړ شي. په دې کې محمد نبي ساحل پخپله موجود دی، نور ملي لوبغاړي هم دي. د ټول افغانستان په سطحه باندې هملته جشن نیول شوی دی چې نن ماسپښین نه بعد تر ماسخوتنو پورې به انشاءالله دغه ادامه لري. همدغه شان د ډېر خلک هم پکې دعوت شوي دي چې دوی هملته تللي دي، هم نور ورزشي خبریالان تللي دي تر څو هغه جشن انعکاس ورکړي او دغه جشن په مینه او محبت سره او په خوشحالۍ سره ولمانځل شي انشاءالله. بیرته هم د ملي لوبډلې ته راځو. په ملي لوبډلې کې د آیا په دې نور لوبو کې چې افغانستان په مخکې لري شهزاد کولی شي چې ولوبېږي که نه؟ نه، شهزاد نشي کولی چې په دغه لوبو کې ولوبېږي. ما هم وړاندې ویلې چې شهزاد کله هم چې پاکستان ته لاړل همدغه شانتې په نړیوال جام کې یو څه نه څه هغه نظم هغه یې سم نه مراعات کولو. بیا یو کلبندي سره مخامخ شول دی چې کله پاکستان ته لاړ هملته په اکیډمۍ کې لوبې ترسره کولې، نو هغه نشي کولی چې دغه شانتې لوبو کې دی بیا ګډون وکړي. یو کال بندیز نه وروسته بیا کولی شي چې راشي، هغه بندیز مدعا ختمه شي، نو بیا کولی شي که چېرته د هغې فټنس برابر و. شهزاد فټنس هم که زه وایم چې فټنس برابر نه دی سم. شهزاد نه مونږ ښه ښه لوبغاړي لرو. لنډ مثال به رحمان الله ګوربز درکړم چې هغې ته د ساوت افریقا ای بي نوم ورکړل شوی دی، ای بي ډیویلرز نوم ورکړل شوی دی. همدغه شانتې ابراهیم زدران دی. ابراهیم زدران یو ښار لاونډر دی، هغه کولی شي هم اوپننګ وکړي هم بالنګ وکړي. د هغې تر څنګ رحمان الله ګوربز همدغه شانتې ابراهیم زدران دا د 19 کلنو او د 17 کلنو څخه راغلي دي. 19 کلنو تر 19 کلنو وروسته راغلل ایمرجن ته، الیف ټیم ته. د الیف ټیم نه وروسته بیا راغلل دغه د ملي ټیم کې لوبېږي. یو ښه لوبغاړی دی انشاءالله. دغه د اوپننګ برخه یعنې هغه ځای ډکولی شي. یعنې د شهزاد خبره مې وکړله چې که شهزاد چېرته غواړي چې د خپلو مینوالو سره د خپلو هغه مینوالو هیلې هغه پوره کړي، کومه توقع چې ورته کېږي شهزاد ته، نو هغه باید فټنس باید برابر کړي، خپله سټیمنا باید برابره کړي. نو هغې باندې باید کار وکړي. هغه قوانین چې کرکټ بورډ لري باید پر ځان تطبیق کړي، هغه باید ټول ځان باندې تطبیق کړي. که هغه نه کوي نو هغې نه مینوال خفه کېږي، هم کرکټ بورډ ته نه راځي، هغې سره بیا هم قرارداد هم ختمېږي، نو جنجالونه مشکلات راوړي. ډېره زیاته مننه اشنا صاحب چې راغلی زموږ بل ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډېرې زیاته مننه. اوس هم یوه لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره یو.